غوږ سړی خپله ښځه په روژه کې غوولې وه په مازدیګر کې ملا ته یې ویلي وو چې څه وکړمه خو داسې یخ ته پرته وه یخ هغه ته کولر ته پرته وه رانغه سوه هغه ورته ویل دا نور څه پرته ښه سوړ کوس خو به دې والی که نه اوس خبره پرېږده مګر وزیر صاحب دې برېږده قسم ده ما ویلې برمله چوکاټ نه مه وځه ګوره ما ویلې کړکې وزیر صاحب دې برېښنا کړې وای څنګه به خوشحاله وای برمله دې کیسې ته لږ ذره داسې تخنیکي حل هغه اړخ ته هم وګورئ په کابل کې ګرمي ده او دوی کمپل اچول دا خو د برق رئیس وروره دوی سیانې ځان ته لګولي دي 4 ټنه والا بېغمه یخ هوا کې وروره د کمپلې لاندې ننوته ګوره هغسې ویلې به یې که نهسي د تا لاس کمی ده د نیاک وس د غمی ده دوی خو تیار د برېښنا رئیسان هم دي او بړستی ته یې اړتیا فورا غټ بټن مې ووایي ټک ګر 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 شپږ ایسیان اشاره نه کړي بړستن راواخلئ ګر سره بالا بیا د بړستن لاندې نو کومه دنیا د موږ د څه والله عالم وعلیکم سلام هلته خو بیا ته پته نه لګېږي توبه خو یې ټچ موبایل والا ټول منافقین دي پوه له چا سره ټچ موبایل تر ټولو اساسي ستونزه دا ده چې پکې رازم کېږي ولې دا خو ډېر خیانت ده قسم ده پکې رازم کړی نه 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 دا موبایل ایښی ده ګوره دا چې ریکارډ سوی د ریکارډ نه وروسته بیا د سیره زوم کوي چې دا وپېژنئ چې دا همغه یو ده خبرې ته تاسو متوجه یاستئ په 2 کلونو کې دوی خدای تعالی د ولس ته څه رقم ته وشرط ډېر کلونو کې د جمهوریت چې دومره نوم بدوي دا وروره الحاد ده دا کفر ده او دا دغه رقم ته د چا ویډیو ونه وتله د دوی 2 کالو کې هر څه په میدان سول هر کس په ځای دې په دې وطن کې دومره بدنام یم په ځای دې ما ویډیو راوتلی وای هغه د شریعت اسلامي والا ویډیوګانې راوځي برمله چې د جمهوریت والا خو ډېره تجربه لرله او تم تجربه لري دا بېچارهګان خو ټچ سره نه وي دي که نه لږه خرکوس خبره دا نه ده دوی موبایل خراب ځای کې ولږدي دا نه دا برق چې چا کشف کړی دا اصلا دا کافر ده پوه سولې دا د کافر زوی دی دا برق چې چا جوړ کړی ایډیسن کې ده توماس ایډیسن کې مشکله ده برق یې ولې جوړاو که ته برق نه وای جوړ کړی اوس به د برېښنا وزارت نه وته کې دا کمپله نه وه کمپله به نه وه اتې به دا شی نه و برمله هغه تلیفون چارج ته که اوس چارج واخلي خرکسانو یا خبر تم بل دې کې جمهوریت هم یو ډول ښکیل ده دوی په وزارت کې بړستن څه کوله سي کې اوس طالبان راغېستي ده برمله دا خو پرېږده دا د هر طالب په کوټه کې په اتاق کې کمپل او بړستنه پرته ده او یو توشک او یو بالښت خو په کار کې یو بشیر عالم صاحب په کار کې خلاصو دا د دوی چې کلم لایف ته راځي والله چې ملا یعقوب هم راسي ورته وایم بړستن دې څنګه ده والله چې ورته مې ویلي ني زاره مې چوي که درته وویلې چې بړستن بیخي شکر ده الحمدلله مهرباني راځه بړستن ته نه ورته بړستن مزه کوي ملا بړستن اخوند ښه بعد له دې ملا بړستن اخوند نوم پکې دی مګر په دې بړستن کې ماته داسې ښکارېده چې دې کې د وضو وزغنې وې د وضو ډېره درنه ښکارېده یو کونج مګر جوړه کړې غلطه وه دا کومې بیا ښځې جوړه کړې د کوم ملا صاحب ښځې جوړه کړې ماته ښکارېږي قسم ده آصفه خبره کینسل دا بړستن د جمهوریت نه ده پوهېږي ځکه استر یې غلط جوړ کړی استر یې لږ د باندې هم راویستلی و سپین دا د ملا ښځې جوړ کړی ده ځکه د ملا ښځه بیا کړی دای خواږي ورته جوړه کړې وه دا بړستن بل شي ته متوجه سوي په د اخري مومنټ کې نه ده دا کمپلی چې د ده ملا لوسه سي یو ځل یې راکش کړي په ځان چې یعنې ملا مې یخ ونه وهي داسې ورته لږ نږدې سي جوخت سي خدای مو تباه که یو ډېر ښه کار وسو سید موږ به ډېر شیان له لاسه ورکړي دي جمهوریت په سقوط کې اما دغه حالت به په تا باندې که جمهوریت 100 کاله هم ولئ 100 کاله به تو وژل کېدلې 100 کاله به تا مکتب درس وزېدول کېدلو 100 کاله به دغه افغان موږ یو بل خپل خواهش ګوره د افغانستان کونیان ته موږ خواهش کوو دوی لاړ سي طالبانو ته کونې ورکړي ویډیوګانې جوړ کړي لطفا ګورئ دا ورې ډېر ښه کار وسو دا ورې سره جلا سولو برمله
ګوره یو خبر درته وکړم، یو سیریس خبره وایي. کله اول ورس طالبان تښتېدل افغانستان نه، د قواو مشري د مارشال فهیم په غاړه وه ښه. وایي ټول طالبان یو دم ترد تمسوي وو که نه. وایي بیا هغه په مشوره ورکړې وه چې دلته امریکایان دي په کندهار کې لوڅه کونه ودرېږي، طالبان ورته راوځي. هغه څرنګه کونې لوڅې کړې طالبان ورته راوتلي وو، ټول یې مړه کړي وو بیا. بیا کندهار طالبان نه ونیول سو. په همدې طریقه دا به یو نظامي تاکتیک ورسره وکاروي. د جمهوریتان باید دغه چل ورسره وکړي. قسم ده اسی به مهرباني وکړه یو د ویډیوګانې ته به راجوړې کړه. قسم د مرحمد حسن سره خلو خوږه کړه. دا کار ورسره وکړي. دوی په همدې دام کې سخت ګیرېږي، باور وکړي ماته ښکارېږي. ولاکه خو ښه ده چې دا ولس او بیا علیم صاحب یوازې دا نه، پرون یې د عاطف مختار ووتل، نن یې د ده ووتل. داسې رد پرد فلمونه دي او سیریز د همداسې را روان دي چې موږ هغه بیا د جنکیانو د هغه د زوی مړي زوی هغه بیا د جنکیانو ځان ته وګوره، زوړ سړی بیا قسم په خدای په پولو کې خپله ښځه ګډوي، په چرخوي، وبې ناموس وبې وجدان. موږ قسم په خدای که د خوب کوټه کې خپله ښځه چرخولی شي، دی په پوله کې خلک خدای چا والا چرخوي. ډېره مهمه خبره واوره. ته پوهېږې دا ټوله مسله یوې خواته د ما یې بلې مسله ته خوا بده ده. زه وایم د طالبان دومره خره دي، دوی ته غول هم نه ورځي. څنګه دوی ته باید زه یو سیکسي ویډیوګان جوړې کړم، ور ویې لږم چې دغسې کوي. دوی رامیان سکس هم کوي، غلطې کولی هم نشي لکه چرګې. ولاکه د تا نیکه یې ولاکه دا د بړستنې غوندې ویډیو جوړه کړي. قسم ده برمله ورته ولا داسې دي وغی. نه له چوکاټه دغه مه کوئ، سیریس کنفرم وویل لکه داسې غوولی. نه دغه مه کوئ. خبره دا ده چې ښه سولو چې دغه ولس لیګ راویښ سي. لیګ د حقایقو ته هغه چې ورثه د انبیا او عمري عدالت او هغه د خپل اولاد نفقه به چې په دغو خلکو باندې خوړله، هغه اولادونه به یې لوڅ لپړ له یخه پراته ولو، په دوی باندې به یې بړستنې اچولې، توخاني او بخارۍ به ورته ګرمولې. هغه ولس زه وایم ویښ سي نور. دغه ایتا عمري عدالت ده، بشیر عالم صاحب 40 کاله کېږي همدغه ولس هر ډول ته ګډېږي. دا ولس دونه بې غیرت او بې عقل ولس دا نه پوهېږي. ولس ته کنځاوي مه کوه. خبره واوره، وایي په کابل کې مظاهره راوتلې وه، دغه د ظاهرشاه په وخت کې خلکو ډوډۍ نه لرله. وایي د ظاهرشاه لور ویلي دا ولې دا خلک چېشته چغې وایي، ویل ډوډۍ نه لري. ویل خو بیا د هغه وخوري که نه، څه ورته وایي، کلچې دې وخوري. خلک له ګرمۍ مړه سو، دوی خرکوسان تر بړستن لاندې نه سر تودېږي. قسم ده یو سترګې املا سړی مه سې. سلامونه او نیکې هیلې بشیر عالم صاحب. او اندړ بابا ستړی مه سې، جوړ په خیر. حاسب زواک ورور او امیر المؤمنین برمل کافر او میش افغانستان ورور، خدای دې وکړي ټول جوړ او روغ از برمل تعالی سره ورته موږ له خلکو سره